شپږم جنکشن کې د سلګونو پیرودونکو برېښنا اضافه بارۍ ستونزه د تقویتي ترانسفرمر نصب سره حل شوه. د کابل برېښنا ریاست شپږم جنکشن اړوند د 18 ګذر د ساحې کې د 400 کیلو ولټ امپیر پخواني ترانسفرمر سره جوخت د 100 کیلو ولټ امپیر په ظرفیت د تقویتي ترانسفرمر د دې سیمې اوسیدونکو برېښنا اضافه بارۍ ستونزې حل په موخه نصب او پرانستل شو. د کابل برېښنا ریاست مسؤلین وایي چې د برېښنا اضافه بارۍ د ستونزې حل سربیره نوي پیرودونکو ته هم د برېښنا ویش اسانتیا برابر شوه. و همین برج دیگه امکانات به این نداشت که باید برای مشترکین برق توزیع شود. بنابراین این گامی که برداشته یک گام مثبت است به خاطر اینکه میتونن مشترکین دیگه از این برق مستفید شوند. در صورتی که برج ترقیه نشه، برج امکانات نداشته باشه، چه رقم با مشترکینش برق توزیع شود. همین پای برج که در اینجا نصب شد، همین 100 کیلووات یک گام مثبت برای تمام ساکنین همین ساحه هستند. شپږم جنکشن مسؤلین له پیرودونکو غواړي چې د اوړي تودې هوا څپو خپرېدو سره له اړتیا سره سمه برېښنا وکاروي او د برېښنا لګښت کې سپما ته ځانګړې پاملرنه وکړي څو دې سره زیاتو پیرودونکو ته برېښنا وویشل شي. آینده له خلکو چې موږ غوښتنه ده چې د برېښنا په بخش کې دوی باید له موږ سره همکاري وکړي. همکاري دا ده چې دوی باید بېجایه برېښنا مصرف نه کړي او په وخت ګرمي کې په وخت سړه هوا کې دوی باید له برق سره ډېر کوشش دا وکړي چې بېجایه برق استفاده نه کړي او اسراف ونه کړي. د افغانستان برېښنا شرکت روان لمریز کال لپاره د لسګونو سرکټونو او اضافه باره ترانسفرمرونو نوي او پیاوړي کولو پلان لري چې تطبیق یې پیل شوی او بشپړتیا سره به د ناڅاپي پرچاویو او برېښنا اضافه بارۍ ستونزې په بشپړ ډول حل شي.